بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ اینڈ فرینډز. تاسو وینئ پښتو ګلیکسي او زه یم بهتر دور. د نن کلاس زمونږ د پیروشان د خلیفګانو په اړه باندې دی. د پیروشان خلیفګانو تاسو که د روشنی دور په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کول غواړئ نو پلی لیست ته لاړ شئ. هلته نور کلاسونه شته دي زمونږ. نو د پیروشان خلیفګان وړومبې خو په دې باندې تاسو ځانونه پوهیږئ چې خلیفګان پیروشان به ولې لیږل دی سیمو ته، یعنی دا د دوی انتظامی ډانچه وه د پیروشان، چې پیروشان خپل خلیفګان لیږلي دي او یوې علاقې ته بلې علاقې ته. هلته د خپل ملګري مریدان جوړ کړي دي، چونکې دی وایي چې ماته خدای امر کړی دی چې په ټوله دنیا کې د توحید رڼا خوره کړه. نو دې دپاره پیروشان په انتظامی لحاظ سره د خلیفګان مختلفو علاقو ته لېږلی دي. په دې کې زموږ سره خلیفه مودود ترینه چې د ترین قبیلې غړی و او د پیروشان خلیفه او مرید و. دی ړومبی کندهار ته لیږلی و او ډېره موده یې په کندهار کې د کاس قبیلې سره تېره کړې ده. د ده دوه کتابونه، یو کتاب هم ذکر شوی دی په حلنامه کې، مقصود الطالبین. دا کتاب حلنامه بیا دا لیکي چې د کندهار نه وروستو بیا دی بلوچستان او سیند ته هم تللی دی او هلته د بلها مریدان جوړ شوي دي. په کندهار کې دی چې کله کندهار ته تللی دی نو هلته د خلک دی وایي چې ګمراه شانتې وو او د توحید د رڼا نه ډېر لرې پاتې شوي وو. نو خلیفه مودود ترین په دوی کې ډېر کار وکړلو او هغه خلک یې ځان سره ملګري کړل چې بیا د روحانیانو دپاره ډېر کار وکړو د کندهار خلکو. او روحانیانو څو ځله پناه اخیستې ده وروستو د پیروشان زمن او نواسی چې کله راغلي دي په اقتدار کې، نو بیا د مغلو د لاسه په دوی باندې د ټوله پښتونخوا اور شوې ده او دوی په کندهار کې پناه اخیستې ده د کاس قبیلې سره. او دلته شینواري هم ذکر شوي دي په حلنامه کې چې شینواري قبیله هم دلته اوسېدله. نو امکان دی چې بیا د کندهار نه شینواري قبیله موجوده خیبر ایجنسۍ ته مایګریټ شوي وي. بل دویم خلیفه زموږ سره ملا ارزني خویشکي دی. ملا ارزني خویشکي باندې زموږ کلاس اخیستی دی په یوټیوب باندې به انشاءالله په وخت سره اپلوډ کوو. دی په قصور کې پیدا شوی و، د خویشکي قبیلې و او د پیروشان هم عمر و او دوی دا دوه چې کله پیروشان په دوړو کې و نو دا دوه راغلي وو او خلافت یې ترلاسه کړی و. د ملا ارزني خویشکي یو دیوان هم دی او یو بل کتاب میرة المحققین دا هم په حلنامه کې راغلی دی چې دا د دوه کتابونه دي. دی په هند کې په شاه ارزني باندې مشهور دی، شاه ارزني باندې، او هلته یې نن هم مزار شته دی او خلک ورځي. او دریم خلیفه زموږ سره خلیفه دولت خان دی. دولت الله لومړی هم کېدی شي او بیل هم کېدی شي. څوک وایي چې دا هم هغه دولت لومړی دی او څوک وایي چې نه دا بیل کس دی. چې څه هم دا د پیروشان خلیفه او سرات توحید کتاب یې اکبر بچا ته لیږلی و د خلیفه دولت په لاس باندې. اکبر بچا چې کله کتاب ولوستلو نو متاثره شو او پیروشان یې خپل پیر تسلیم کړلو او ډېرې تحفې او خلعتونه یې ورته راولېږل پیروشان ته. او دا رقم د پیروشان او د اکبر بچا ډېر ښه تعلقات هم جوړ شو. کله چې په اشنغر کې د یوسفزو سره د پیروشان جګړه راغله د یوسفزو سره د ګجرو دلزاکو سره، نو اکبر بچا چې کله خبر شو، اکبر بچا په دې غوسه و چې زما د پیر سره یوسفزو جګړه کړې ده. هغه د ګجرو چې کوم ملونه او سروي روحانیانو رانیولي وو هغه ذکر مخکې راځي. نو مطلب دا دی چې پیروشان او اکبر بچا د یو بل سره ښه تعلقات وو. بل خلیفه دی زموږ سره خلیفه یوسف. خلیفه یوسف د ده په لاس باندې فخر الطالبین کتاب د بدخشان میرزا سلیمان ته لیږلی شوی دی. بدخشان د موجوده افغانستان کې چې کومه علاقه ده دلته د مغلو واکمن و. د مغلو به بدخشان د بلک وګورو کمنټ سیکشن کې تاسو وګورئ چې بدخشان کې د مغلو واکمني وه که د ازبکو واکمني وه.
چې څه هم ده میرزا سلیمان ته دا کتاب لیږلی فخر طالبین دا رساله ټایپ ته دا کتاب پیدا شوی هم دی. نو وایي چې د بدخشان میرزا سلیمان هم د پیروشان په مریدانو کې شامل شو او ډېرې تحفې او خلعتونه یې پیروشان ته رالیږلي وو. یو بل خلیفه د محمد اسحاق په نامه باندې چې تر اوسه چا ذکر نه دی کړی خو په حلنامه کې د دې ذکر راغلی دی. د هوریه خیلو یعنی د سړبن د سیمې د پېښور د سیمې خلیفه و. کله چې په سړبن کې ملک حبیب او نور جیلی پیران چې کوم هغې تیر کلاس کې مونږ ذکر کړی دی چې هغوی ډېره مسله جوړه کړې وه پیروخان ته. نو هغه مسلې نه پیروخان راووتو، هغه مسایل یې تر څه حده حل کړل یا پټ یې وساتل هغه. خو بیا د دې نه پس د هوریه خیلو دپاره محمد اسحاق دا خلیفه کړلو. دی مومند دی زما خیال دی مومند، نو دا خلیفه وټاکلو. بیا دا خبره ده چې تاسو ته د پته وي چې بیا د خلیفه مودود ترین جانشین دي د ملا ارزني او د دولت د نور چې څومره خلیفګان دي د دې جانشین هم پاتې شوي دي او هغې ذکر به بیا انشاءالله مخکې کوو. دلته د یوه قاعده لکه قاعده ما جوړه کړې د دې دپاره چې اکثر د کمیشن په ټیسټونو کې دا راځي چې مولا ارزني څوک دی او یا مودود څوک دی او کوم کتاب یې لیکلی دی، چېرته اوسېدلو، د کوم ځای خلیفه و، یا دا سوال هم راځي په کمیشن کې چې پیروشان د کوم خلیفه په لاس باندې تیرات توحید اکبر بچا ته لیږلی و. نو دې دپاره موږ دا وړه شانتې هڅه کړې ده چې لږ سړي ته یادېږي ما دیم دا د خلیفګانو د پیروشان د خلیفګانو نومونه دي چې ما یې د سر ټکي راخستی دي، لکه میم مودود، میمنه مودود، الف منه ارزنی، دال دولت، ی یوسف او میم محمد اسحاق، یعنی ما دیم. دا قاعده که زمونږ ذهن کې وانو په پیپر کې مونږ سوال هم کولی شو او کمیشن کې هم زمونږ په کار راتلی شي. نو دا قاعده ده یا فرموله ده یا چې څه هم ورته وایي. نو ما دیم مودود ارزنی دولت یوسف محمد اسحاق، نو دا باید مونږ ذهن کې ولرو. او بیا دا هم ذهن کې ولرو چې ړومبي دوه خلیفګان کوم دي، هغه په خپله صاحبان کتاب دي او دا خو ښکاره خبره ده، ډېر ذکر راغلی چې مودود د کندهار بلوچستان او د سیند خلیفه دی، ارزني د هند خلیفه دی او د دوی کتابونو نمونه هم باید مونږ ذهن کې ولرو. دویم ځل دوه چې کوم خلیفګان دي نو په هغې کې دولت توحید اکبر یعنی توحید سیرت التوحید کتاب اکبر ته لیږلی دی او یوسف طالبین بدخشان. که دا مونږ ذهن کې ولرو نو ښه به وي. چې فخر طالبین کتاب د بدخشان میرزا سلیمان ته لیږلی و. نو دا د نن ورځې کلاس دی. که تاسو څه کوېسچن یا رایه لرئ نو کامنټ سیکشن ته راشئ. مننه.